السلام علیکم everyone welcome to محمد امیر official J students په lecture number 19 کې موږ خبره کوو د protected access specifier so څنګه به موږ د protected access specifier خبره کوو او مطلب په دې کې موږ څه خبره کوو نو ګوره پرون موږ چې کوم د inheritance ډېر زیات په ډیټیل سره ډسکس کړو د inheritance types موږ ډسکس کړو موږ ویلي چې inheritance زموږ سره یو existing class یو موږ دا class چې کوم members یې هغه موږ په نیو class بلډ کې access کو په دې نیو class کې موږ ورڅخه در هم څه addition وکړو نو ډېر په اسانۍ سره موږ څه وکړو د یو ایگزسټینګ کلاس چې کوم ممبرز هغه موږ اکسس کو او یو نوی کلاس والو دغه ټول ممبرز دغه ایگزسټینګ کلاس ته موږ انهریټ کو صحیح دغه خبره موږ ټول پریوس لیکچر کې ډېر زیات په ډیټیل سره کړو زه اوس نور ډیټیل ته نه ځم زموږ بیا کلاس ډیوریشن چې کوم دی هغه بیا چې کوم دی لږ اوږدیږي صحیح ده نو اوس موږ په نن لیکچر دا خبره کوو چې یاره اوس زموږ سره یو ایگزسټینګ کلاس دی کنه لکه لیټس سپوز ما سره دا یو ایگزسټینګ کلاس دی ا اوس ته دی ا د ته موږ بیس کلاس وایو دا بی چې کوم دی کلاس بی دا زموږ سره ډرایو کلاس دی ډرایو کلاس مطلب دا چې دا کم A کلاس زموږ سره ایگزسټینګ کلاس دی او دا بی زموږ سره ډیرایوډ کلاس دی مطلب دا چې دا زموږ سره ډیرایوډ شوی دی صحیح ده ته د A کلاس نه اوس مطلب څه شو لیټ سپوز ما سره په د A کلاس کې تاسو کته شی دلته څه ممبرز دي صحیح ده لکه زموږ سره پروټیکټډ چې کوم دی دا کریکټر نیم هغه څه د موږ دلته پرې باندې څه پروټیکټډ access specifier لګولای صحیح ده protected access specifier مطلب دا چې دا ډیټا مونږه پروټیکټ کړی دا لکه مطلب دا کریکټر نیم چې دا کوم زموږ سره ډیټا ممبر دی دا موږ کله دا مونږه پروټیکټ کړی دی په پرایویټ کې مونږه یو ایج اغسته دی کینډیډیټ د صرف نیم دغه په پروټیکټ کې اغسته دی او دغه چې کوم ایج دی صرف موږ پرایویټ اغسته دی او دا پبلک کې دی موږ کوم ډیټا اغسته نو هغه کې تاسو کته چې موږ سمپل یو کنستراکټر ډیکلیئر کړی دی صحیح ده تاسو کته چې د کلاس نیم زموږ سره ا دی او د کنستراکټر نیم هم زموږ سره ا دی او دغه نیم دا دوه پیرامیټرز پاس کړل دي کریکټر ټایپ والا او انټیجر ټایپ والا صحیح ده بیا موږ سمپل دغه نیم ته چې کوم دی کوم چې بر موږ اغسته دا نیم ته موږ سمپل دا ان ام چې کوم دا سمپل ته موږ دغه کړل صحیح ده اوس خبر موږ دا کوو چې یاره زموږ سره دا کوم پروټیکټډ شو پرایویټ شو او پبلک شو دا زموږ سره شری دا زموږ سره ایکسس سپیسیفایرز دی اوس دا ایکسس سپیسیفایرز کې مونږه نن چې کوم زموږ خاص خبر دا خو زموږ پروټیکټډ ایکسس سپیسیفایر دی صحیح ده چې یاره په کوم ایگزسټینګ کلاس کې زموږ سره کوم ډیټا پروټیکټډ دي نو دا چې کله مونږه د یو کلاس انهریټ کړل سپوز مونږ یو نیو کلاس واس کلاس بی اوس پر کلاس بی کې زموږ سره لکه تاسو کته شي ما په دې کې ځان نه فردر سره ډیټا غستره لکه مطلب د ایډریس ته د یو کلاینټ ایډریس شو دا غا آی ډی شو او زه کوم سمپل دا کلاس ا دلته انهریټ کوم مطلب دغه امپلای ماته نیم په کار دی دغه ایج هم په کار دی صحیح ده نو دغه دوه سيزونه ماته په کار دي او الریډي د دې لپاره موږ یو کلاس ایگزسټینګ کلاس تر ما سمپل دا کلاس په دې کې انهریټ کو دا پراپرټی نه مې د کلاس ته راوړي صحیح ده نو اوس دا زموږ سره انهریټنس کنسپټ هم شو اوس خبره موږ دا کوو چې یاره آیا دا کلاس چې کله د کلاس ایگزسټینګ کلاس ا نه موږ د کلاس بی انهریټ کو صحیح دا کلاس بی زموږ سره ډرایوډ کلاس شو انهریټ لا یو چایلډ کلاس شو نو اوس د دې کلاس کې چې زموږ سره د ا کلاس تا کوم پروټیکټډ ډیټا را پرایویټ دا پبلک کلی دا نو دا اوس دا کلاس بی په دا په کومه طریقه سره دا ډیټا چې کوم دا ایکسس کوي او آیا پروټیکټډ یا پرایویټ یا پبلک ډیټا چې کوم دا ډیټا ممبر دا ایکسس کولای شو کني شي صحیح دا ډیټا ممبر شو ممبر فنکشن شو دی کلاس نو خبره بس مونږه په دې تیری کې ډسکس کو نو د ممبر و د پبلک members of a class are accessible by all the function in the program and the private members of a class are accessible only by the function and friend function so او یار زموږ سره داسې کار دی چې دا کوم یو کلاس دی صحیح ده بلکې دا خبره موږ کله چې یاره په یو کلاس کې زموږ سره کوم پبلیک دی کوم ډیټا موږ واخلو هغه زموږ سره د آوټساید د کلاس موږ اکسس کولی شو صحیح ده خو زموږ سره چې کوم پرایویټ ډیټا نو دا سمپل صرف د دې کلاس دننه کوم فنکشنز دي صحیح ده کم ممبر فنکشن دی هغه اکسس کولی شي یا کله موږ چېرته پرنټ فنکشن دی کلاس لپاره پرنټ فنکشن ورکړو کوم چې الریډي موږ په مخکینو کلاس کې ډسکس کړو نو کله دې کلاس لپاره چې موږ پرنټ فنکشن ډیکلیئر کړو هغه هم بیا زموږ سره د دې کلاس چې دا کم پروټیکټډ دی یا زموږ سره پرایویټ ډیټا د اکسس کولی شي خو اوس موږ د انهریټنس خبره کوو نو آیا چې موږ کله د یو ایگزسټینګ کلاس نه یو بل نیو کلاس والو نو هغه دغه کارونه کولی شي کنه شي نو دې لاین کې هم صرف دا خبره وکړه چې یاره د یو ایگزسټینګ کلاس چې کوم ممبرز دي پبلک ممبر زموږ سره هغه چې کوم دی ټول فنکشن ترې کلاس کې چې کوم خپل فنکشن دی آوټساید د کلاس چې کوم فنکشن دی هغه دا اکسس کولی شي خو پرایویټ ممبرز د ایگزسټینګ کلاس چې کوم دی هغه صرف او صرف زموږ سره د دې کلاس چې دننه کوم ممبر فنکشن دی او کوم د دې کلاس لپاره موږ پرنټ فنکشن ډیکلیئر کوو هغه اکسس کولی شي صحیح ده نو دغه شان
The protected members of a class are accessible by the member function and parent function of the class. نو سیمپل زموږ سره دغه سیم خبرې چې کوم protected members زموږ سره په کلاس کې کنه نو کوم protected members چې هم زموږ صحیح نو هغه هم وایي سیمپل زموږ سره څه کولی شي د دې کلاس دننه کوم خپل فنکشنز دي هغه د اکسس کولی شي او کوم parent function چې کوم دی هغه زموږ سره د protected data په کلاس کې چې کوم دا protected data members د اکسس کولی شي. اوس فردر من خبره کوو نو وایي د protected members اصل کې خبره موږ د protected access specifier کوو صحیح د protected members چې کوم په کلاس کې موږ غوښتي دي نو د the protected members of base class are however accessible by the members of derived class but the private members of the base class are not accessible directly by the members of derived class. وایي سیمپل خبره دا چې private members چې کوم دي زموږ سره کوم base class کوم existing class لکه په دې کیس کې زموږ سره د کلاس A چې کوم زموږ سره existing class دی صحیح ده نو دې existing class چې دا کوم زموږ سره members دي نو دا صحیح وایي دا زموږ سره accessibly by the members of derived class د derived class چې کوم members دي هغه زموږ سره دا access کولی شي but the private member of the base class are not accessible directly by the members of the derived class. مطلب سیمپل دا شو چې زموږ سره دا A زموږ سره existing class دی اوکې اوس د دې existing class کې زموږ سره دا کوم protected data چې دا نو د A class نه موږ د B class چې کوم دا derived کړی دی نو اوس چې کله دا class موږ derived کو نو دا B class چې کوم دی دا زموږ سره وایي دا protected چې کوم members دي دا زموږ سره دا access کولی شي د دې B class چې کوم members دي هغه هم سره د A class د protected data دا څه کولی شي دا access کولی شي اوکې شو خو خبر زموږ سره څه شوه خو که چېرته داسې زموږ سره وشي چې یاره داسې ونه شي خو مطلب دا دی چې یاره اوس د دې کلاس B چې کوم ممبرز دی هغه زموږ سره د دې کلاس A د پرایویټ ډیټا نشي اکسس کولی پرایویټ یې نشي پروټیکټډ یې شي صحیح ده نو اوس موږ به خبره وکړو چې یاره د پروټیکټډ چې کومه ډیټا ده دا اصل کې زموږ سره داسې یو قسم لا اکسس سپیسیفایر دی چې دا زموږ سره لایکوي د پبلیک او د پرایویټ په مینس کې مطلب دا چې یو میډ غونتی هغه ایکس سپیسیفایر دی صحیح ده لکه ګورئ تاسو سمپل دا خبره موږ وکړه چې یاره د کلاس B د زموږ سره کوم ډیرایوډ کلاس دی د دې کلاس چې کوم ممبرز دي صحیح ده هغه زموږ سره د کلاس A کوم چې بیس کلاس وي دي پروټیکټډ چې کوم ډیټا آیټمز دي یا ډیټا ممبرز دي هغه دا څه کولی شي هغه دا ایکسس کولی شي یا کوم ممبر فنکشن دي خو دا موږ پروټیکټډ چې کوم دا موږ ډیفاین کړي دي نو هغه دا ډیرایوډ کلاس اکسس کولی شي خو دا ډیرایوډ کلاس چې کوم ممبرز دي دا زموږ سره ترې بیس کلاس چې کوم پرایویټ ډیټا د هغه دا نشي اکسس کولی شي لکه ایج په دې سینس کې په دې موږ اخیستی دی اوکې بیا وایي this is the main difference between the protected and private access specifier او دا زموږ سره هغه بیسک ډیفرنس دی د څه په منځ کې د پرایویټ او د پروټیکټډ access specifier په منځ کې مطلب دا شو چې دا زموږ سره بیسک ډیفرنس شو چې یاره موږ یو ډیټا پروټیکټډ په خپل کلاس کې واخیسته نو دا به زموږ سره د ډیرایوډ کلاس نه دا موږ اکسس کولی شو صحیح ده خو که پرایویټلی موږ یو ډیټا چې کوم دغه موږ ډیکلیر کړل ده د ډیرایوډ کلاس بیا زموږ سره ایبل نه دی چې هغه ډایرکټلی دغه پرایویټ اکسس د بیس کلاس چې کوم دی هغه څه کړي هغه دا اکسس کړي صحیح ده بیا زموږ سره فردر موږ لږه خبره نوره کوو نو فردر خبر زموږ سره داسې را بچېدلوي شه واټس ګوینګ آن لکه اوس په ډیرایوډ کلاس کې زه صرف دا دغه صحیح کړم داسې ښه د ډیرایوډ کلاس کې زموږ سره چې کوم دی لکه تاسو دلته کتی شئ زه دا برابر کړم ښه زموږ سره بر دلته لاینز دي وایي چې یاره د لیټ می زوم آوټ سم واټ لایک دیټ اوکې ښه اوس وایي چې د protected members of a base class fall down between private and public members ګور تاسو ته خبره وکړه چې یار د بیس کلاس زموږ سره کم پرایویټ کوم پروټیکټډ ممبرز دي صحیح ده نو دا زموږ سره لایکوي د پبلیک او د پرایویټ په منځ کې مطلب دا چې یو میډ سپیسیفایر دی صحیح ده نو the members are publicly these members are public for the derived class but for the rest of the program these are treated as private نو زموږ سره کوم ډیټا چې په دې کلاس A کې موږ پروټیکټډ اخیستې نو دا پروټیکټډ ډیټا زموږ سره چې زموږ سره پبلیکلی یو قسم نه کنسیډر کېږي د دې کلاس چې د خپل کوم ممبرز دي د هغې دپاره صحیح ده او د دغه چې کوم دی ډرایوډ کلاس هم دا ډیټا څه کولی شي دا اکسس کولی شي نو دا زموږ سره د هغې دپاره ایز ا پبلیکلی څه کېږي یو پبلیکلی قسم له مطلب دا چې دا شوږي چې دا ډیټا زموږ سره پبلیکلی ده خو د ریسټ اف د پروګرام مطلب که زموږ سره زموږ هلته څه نور سټیټمنټس داسې موږ یو پروګرام لیکلی دی او د کلاس نه زموږ سره نور بهر چې کوم سټیټمنټس دي کوم پروګرامز دي کوم لاینز اف کوډینګ دی نو په هغه زموږ سره اکسیسیبل نه دی یا کوم فنکشنز دي نو هغه زموږ سره دا پروټیکټډ ډیټا د هغې لپاره ایز ا پرایویټ هلته کنسیډر کېږي صحیح ده خو د ډیرایوډ کلاس لپاره دا مړه دومره سمپل خبره ده چې یاره ګوره دا تاسو دې لاین ته بیا لږ وګورئ وایي the protected members of the base class falls between private and public members ګور د protected members چې د یو کلاس د زموږ سره فال
دا زموږ سره واقع کیږي د پرایویټ او د پبلیک ممبرز په درمیان کې، مطلب دا چې میډ غونډې شي شو کنه. نو دیز ممبرز آر public part the derived class. نو derived class لپاره دا publicly consider کیږي but for the rest of the program they are treated as private. لکه مطلب دا چې د protected members دي کوم ډیټا protected په کلاس کې هغه سره د derived class لپاره به دا زموږ سره ټریټ کیږي as publicly، مطلب زموږ سره as public دا موږ لکه لیټس سپوز موږ کنسیډر کوو. خو د rest of the program لپاره مطلب د کلاس نه بهر چې کوم زموږ سره نور څه دا غیر لپاره به دا څه کنسیډر کیږي، دا غیر لپاره به دا کنسیډر as private. دا زموږ کلاس کوم کې چې موږ خبره وکړه د protected access specifier. ان شاء الله په کلاس کې موږ خبره کوو چې how we can define derived class in our programming. So this was enough for today. Okay, so thanks for watching and also don't forget to subscribe our channel. او که څوک تاسو پیری نو هغه تاسو بالکل په کمنټ سیکشن کې تاسو کولای شئ. ولې الله